دارالعلوم دیوبند کې زمونږ د اکابرینو یو ټولګی به راجمع شو په میاشت کې، او هندوستان کې یو بابا اوسېدو. هغه به کار د څه کولو، دا سرګړی نه وي ګیا، دا به ریبده او دا به خرڅوله او په دې باندې به روزي او خپله کمایي او روزي به پې ګټله. لیکن کله به چې هغه د څلورو انو خرڅه شوه، پخوا خو څلور انې ډېر شی وې، موږ په یاد کې خو دا پیسې وغیره دا خو موږ په یاد کې نه دي. لیکن هغه به تقسیم کولو، یو به د خپل ځان دپاره په هغې کې یوه انه د ځان دپاره پرس کا، او بله به د الله جل شانه د رضا دپاره به ورکول او خیرات پې کولو. یو ځل ورته زمونږ د دارالعلوم دیوبند لوی لوی اکابر هغه مبارک شخصیات چې هغه نن په دنیا کې یاد دي، حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا حکیم الامت شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیه، د هغوی غوندې شخصیت او یا نورو اکابرین دیوبند هغوی به راجمع شول او دا به وی بابا وی مونږ له به کله دعوت کوي، میاشتې کې به هغوی دعوت کولو. ښه چا ورته ووی وی حضرت تاسو خو دومره مالدار یئ، حکیم الامت شیخ المشایخ شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیه دا انتہائی مالدارو. چا ورته حضرت تاسو خو ډېر مالدار یئ او دا بابا خو سرګړی خرڅوي. هغه ورته فرمایي وی قسم د مونږ چې د ده دا صدقه وخورو نو څلوېښت خوره دې د مونږ ایمان بره ټوپونه وایي. دا ولې رڼو؟ دا د حلال مال برکاتو. هغه بابا حلاله روزي ګټله او په علماء کرامو به بیا هغه حلال مال خورولو. هغوی به وي او فرمایل به وای مونږ چې د دې بابا دعوت وخورو او خیرات او صدقه وخورو نو یې مونږه څلوېښت خوره د ایمان بره ټوپونه وایي. نیکۍ طرف ته مو رغبت وي، د ګناه نه پې بچو، دین ته مو محبت مو په زړه کې پیدا شي، د نیکۍ طرف ته مو توجه پیدا شي. دا کله وای دا کله چې د دې بابا دعوت وخورو، دا ولې رڼو؟ هغه ډېره حلاله کمایي کوله.